بسم الله الرحمن الرحیم. فاینانشل اکاونټینګ کلاس 2 دویم کلاس تاسو په خدمت کې خدای دې وکړي چې دغه لیکچر تاسو لپاره د فائدې وړ وګرځي او خپل دعاګانو کې میاد ساتئ او هر قسم ته د بزنس کورسز چې وي تاسو میسج کوئ شئ نو تاسو ته به آن ټایم انشاءالله پریپیرډ کیږي، تاسو ته به راستول کیږي او هغې نه بعد که زموږ ویډیوز کې کوم اشتباهات وي خپل فیډبیک موږ سره شریک کړئ د لا اصلاح لپاره. نو خپل ټاپک نن شروع کوو. زموږ نننی ټاپک دی فارم آف اکاونټینګ دی، کیپیټل دی یعنی کیپیټل څه شی دی، سیلز څه شی دی، ایکسپنسز څه ته وایي او پروفیټ څه ته وایي. نو موږ ورځو ګورو فارم آف اکاونټینګ یعنی فاینانشل اکاونټینګ. فاینانشل اکاونټینګ چې شی دی دا بیس آف آل اکاونټینګ دی، همدغه نه د نور اکاونټینګ چې دی دا شروع شوي دي او کمپنیز زیاتره همدا استفاده کوي او دې ته موږ فاینانشل ریپورټینګ هم ویلی شو. کاسټ اکاونټینګ دا هغه خلک یا کمپنیز استفاده کوي چې هغه تولیدات لري، تولیدات کوي، مینوفیکچرینګ کمپنیز وي نو هغوی دا استفاده کوي. منیجریل اکاونټ هم همداسې یعنی ډیسیژن میکینګ دپاره استفاده کیږي چې منیجمنټ خپل ډیسیژن میکینګ دغه کې وکړي پې چې څه کول غواړي څه وکړي. همداسې بجټري چې دې کې ټایپس فور بجټینګ او دا شیان جوړېږي کمپنیز دپاره. بودیجوي حساب دپاره استفاده کیږي. ټیکس اکاونټینګ چې کوم دا د ټیکسیشن دپاره استفاده کیږي چې دې کې د ټیکس اکټیویټي دا پکې دې کې جوړېږي. نو فاینانشل اکاونټینګ چې دی از د basis of all accounting. Financial accounting sometime called financial reporting دي ته مونږه financial reporting هم ویلی شو. نو زمونږ نننی موضوع کیپیټل فرست دغه دا ده چې کیپیټل چې شته وایي کیپیټل از د اماونټ یعنی هغه پیسې دیټ ا پرسن چې څوک یې څه کوي انویسټ کوي سرمایه گذاری کوي په بزنس کې په یو کاروبار کې، یعنی هغه پیسې چې یو څوک په خپل کاروبار کې سرمایه گذاری کوي دې ته موږ بزنس ویلی شو. یا capital is the amount from which a businessman start his business. یعنی دا ډېر ساده لغاتو کې موږ کوشش کوو چې ډېر سمپل ټرمینالوجیز استفاده کړو تر څو ستاسو وکړولی شئ چې ډېر زر دې نه موضوع کیچ کړئ. نو دا کیپیټل موږ ورځو زموږ دویم موضوع چې دا سیلز په مورد باندې ده. نو سیل کې دا وایي چې دا ایکسچینج یعنی په بدل کې د ایکسچینج اف ا کمیونټي یو کمیونټي یو جنس یا یو بعضې سروسز وي چې هغه د پیسو په بدل کې موږ ته راکول کېږي. دیټس ناون ایز سیل. یا the activity of a businesses in which business offers some products services to their customers against the money is known as selling. یعنی هماغه موضوع ده که موږ یو کمپنی خپل سرویسز یا خپل جنس د پیسو په مقابل کې چاته خرڅوي هغې ته موږ سیل ویو. ایکسپنسز کې موږ راځو ګورو چې ایکسپنسز چې شته وایي. ایکسپنسز چې دی ایکسپنسز آر د کاسټ هغه مصارف چې انکرډ استفاده کیږي ټو ارن دی ریونیو اور سیل، یعنی د بزنس دپاره چې یو کاروبار دپاره کولو دپاره سیل کولو دپاره چې کوم مصارف کیږي هغې ته موږ ایکسپنسز وایو. پروفیټ مفاد یعنی موږ ګورو چې مفاد څه ته وایي. دا وایي چې پروفیټ از واټ از لیفت of the income after all expenses. یعنی هغه پیسې مفاد هغې ته وایي چې تمام مصارف د بزنس ویستل شي د هغې نه او بعد له هغې موږ سره پاتې شي نو دې ته موږ پروفیټ ویلی شو. د دې یو ساده فارموله دا ده چې سیل ماینس ایکسپنسز یعنی څومره موږ سیلز کړي دي هغې نه موږ دغه کم ایکسپنسز چې دي دا منفي کوو. بیا ګورو که چېرته موږ پازیټیو راځو یعنی پیسې پاتې وي موږ سره نو موږ پروفیټ کیو مفاد کیو، او که چېرته ماینس کې وي یعنی کمبود شي نو بیا دا چې موږ لاس کړی دی. نو دا زمونږ د پروفیټ په مورد باندې دغه نننی موضوع زمونږ تقریبا خلاص شوه چې اول یې کیپیټل و. موږ ویلې چې دا هغه پیسې چې یو نفر کاروبار چلولو دپاره یا شروع کولو دپاره پکې مصرف کوي یعنی انویسټمنټ کوي پکې. او دویم دغه دا ده چې
سیلز هغه پیسې دي چې کوم د یو جنس په مقابل کې یا د سرویس په مقابل کې موږ ته لاسته راځي هغه سیلز دي. ایکسپنسز هغه دي چې سیل کولو لپاره کوم مصارف زموږ کېږي هغې ته موږ سیل وایو او په هغې په نتیجه کې چې که چېرته موږ سره پیسې زیاتې پاتې کېږي د ایکسپنسز ډیډکشن نه پس یعنې موږ چې کوم څومره سیل کړی دی د سیلز نه موږ ایکسپنسز منفي کو نو که بیا موږ سره پوزیټیو ساین وي پیسې بیا هم پاتې وي هغه بیا پروفیټ دی او که چېرته نیګیټیو ساین وي نو بیا موږ سره دغه په لاس کې روان دی. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو ته مفیده ګرځېدلې وي. مهرباني وکړئ هر قسم بزنس لپاره که تاسو ویډیو په کار وي تاسو خپل میسیجونه وکړئ د فیډبیک لپاره د لا اصلاحاتو لپاره موږ ستاسو په خدمت کې ښه ورځ.